عجبه احساس مې وکړ، خاص دغه اتاق، دغه دریشي، دغه ساعت، دغه کتاب. داسې فکر کوم لکه دغه حالت چې مې یو وار تر مخه هم تجربه کړي. نه پوهېږم په خوب کې مې لیدلی دي، څنګه او چیرې مې تجربه کړي دي ذهن ته مې نه راځي. عجبه نه ده؟ تاسې هم د داسې حالت سره مخامخ شوي یاست؟ په اړه یې معلومات لرئ؟ راځئ پیدا یې کړو چې دا ولې پېښېږي. دیژاوو یا مخکې لیدل سوی. یقینا تاسې به هم کله ناکله داسې احساس کړي چې یو ځای، یو حالت یا یو پیښه مخکې هم تجربه کړې، سره له دې چې دا ستاسې اول واري. دغه عجبه لنډ خو ژور احساس ته دیژاوو ویل کیږي. دیژا مخکې وو لیدلی دا یوه فرانسوي کلمه ده چې د مخه لیدل سوي یو حالت معنا لري. دا احساس ډېر خلک لري او له کلونو راهیسې ساینسپوهان، ارواپوهان او حتی فلمي جوړونکي هم ورته حیران دي. دا اصطلاح لومړی ځل په کال 1886 کې د یوه فرانسوي فیلسوف ایمیل بوراک لخوا وکارول سوه. هغه دا عجب حالت د خپل فکر یوه فلسفي موضوع وبلله او ورته دیژاوو نوم ورکړ. دا احساس په ډیرو خلکو کې سته او حیرانونکی دا ده چې یاد حالت معمولا د ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ څخه پیلیږي. اکثره خلک دیژاوو شاوخوا له 15 کلنۍ تر 25 کلنۍ تجربه کوي او د هغه څخه وروسته کرار کمیږي. فرید دا د الهي هیلو یوه نښه بولي، خو کارل یونګ بیا وایي دا د انسانانو ترمنځ د ګډ شعور نښه ده، داسې احساسات چې ټول انسانان یې یو ډول درک کوي. ځینې خلک خو داسې حس هم کوي چې ګویا کیدای شي دوی ناروغي، کیدای شي دوی مشکل ولري، کیدای شي د حافظې ستونزه ولري، کیدای شي دوی کومه رواني ستونزه ولري. وخت ناوخت ځینې مراجعین حتی دې مسلې ته ورخطا کېږي هم. دوی وایي چې والا دا کومه مسله نه وي، موږ دا مشکل باید حل سي. چې زه غواړم اشاره وکړم چې دا مسله د اندېښنې وړ نه ده او ډېره جدي نه ده. دیژاوو د عامو خلکو سربیره د هنرمندانو او لیکوالانو نظر هم راجلب کړی دی، ځکه خو پر یادې موضوع ډیر کتابونه او مشهور فلمونه هم جوړ شوي دي. ځینې خلک وایي دا د ذهن فریب دی، ځینې نور بیا وایي دا یوه روحاني نښه ده او ځینې بیا وایي دا د یاداشت تېروتنه ده. خو حقیقت دا دی دیژاوو لا هم یو راز دی، یو هغه احساس دی چې هر څوک یې نسي تشریح کولی، خو کله چې راسي ډیر خلک حیرانوي. نو دا و دیژاو یا دیژاوو یا دیجاوو چې یو نارمل حالت دی او کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده. اوس نو تاسې راته ولیکئ چې د دیجاوو څخه تاسې کومه جالبه خاطره لرئ. له حوصلې مننه، ښه وختونه.